أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين بسم الله الرحمن الرحيم سورة التوبه آيت نمبر 122 وما كان المؤمنون لينفروا كافة مؤمنان دا سندي چې هغه ټول له څرمې راوځي هغه ټول راوځي او جهاد ته لاړ شي د دې آیت شأن نزول سبب نزول هغه په دې طریقه ده وایي کله چې د مخکې آیاتونو کې د جهاد فی سبیل الله ترغیب بیان شو لکه دا 120 نمبر آیت شریف کې ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا وای مناسب نه ده د مدینه خلکو ته او هغه کسان چې د دوی شاوخوا دي من الاعراب د سارایانو هغوی ته دا مناسب نه ده ان يتخلفوا عن رسول الله چې دوی له نبی علیه الصلاة والسلام نه وروسته پاته سي نبی اسلام غزا ته تللی جهاد ته تللی او دوی په کورونو پاته سي دوی ته دا مناسب نه ده نو کله چې دا او وروسته بیا د دې ثوابونه بیان شول چې څوک چې د الله په لاره کې لاړ شي که ده ته لوږه رسیږي تنده رسیږي تکلیف رسیږي یا دی په یو جي باندې قدمونه ږدي چې په هغې باندې کافران غوسه کیږي او یا دی له کافرانو نه کوم غنیمت ترلاسه کوي دا ټول به الله تعالی دوی ته په اجر و ثواب کې لیکي نو دا ترغیبي آیاتونه چې نازل شو په جهاد کې غزا تللو کې نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام څه مجاهدین ولیږل صحابه کرام ټول غزا ته لاړل نبی علیه الصلاة والسلام سره له دې نه وروسته بیخي مدینه کې څوک پاته نه شو یو څو محدود کسان پاته شو چې هغه معذورین وو څوک په خپو باندې شل وو څوک ړانده وو څوک ډېر بوډاګان وو ټول صحابه غزا ته تللي وو نو الله تعالی دا آیت نازل کو چې داسې نو مه کوئ چې ټول له څرمې لاړ شئ له یوې مخې ټول جهاد ته لاړ شئ او نبی علیه الصلاة والسلام سره هیڅ څوک پاته نه شي نه یو څو کسان نبی علیه الصلاة والسلام سره پاته شي او نور لاړ شي دا نبی علیه الصلاة والسلام سره صفات دا بدلته قرآن زده کی حدیث به زده کی په دین کې به پوهه حاصله کی هغه مجاهدین چې بیرته راغلل بیا به دوی ورته وعظ و نصیحت وکړي د هغوی اصلاح به وسي وما کان المؤمنون ندی دا مؤمنان لینفروا چې دوی راوځي نفر ينفر نفورا ونفرا فهو نافر دا وتلو توي خروج توي دا مؤمنان د سندي سدي راوزي کافتا جميعا طول يوزي مؤمنا اتونست لينفروا كيا برايند نفر ينفروا باب ضرب است نفرا ونفورا بمعنى خروج برامدن مؤمنا اتونست كيا برايند در جهاد في سبيل الله كافة جميعا فلولا نو ولد سنكيږي پس چرائتونه میشه نو دی باید مؤمنان داسې نه دي چې ټول له څرمې ووځي ټول یو ځایي ووځي بلکې داسې به یو څه به وځي یو څه به پاته کېږي پاته چې سي هغه به علم زده کوي په دین کې پوهه زده کوي نبی علیه الصلاة والسلام سره مجاهدین چې بیرته راسي بیا به هغو ته وعظ وکړي فلولا خرج نو ولې نه راوځي پس چرانه می براید من کل فرقة لا هر ټولګي نه لا هر لوی جماعت نه منهم د مؤمنانو طائفة یو وړکی جماعت ولی له یو لوی جماعت نه یو وړکی جماعت دا فی سبیل الله نه وځي
او دا نور کسان پاته کیږي لیتفقهوا تر څو پوهه حاصل کی دا پاته کسان فی الدین دی الله په لار کې ولینذروا او بیا تر څو ویرول وکي دغه پاته کسان قومهم خپل قوم اکم سی جهاد تتللی هغه سی بیرته راسي بیا هغوی وویروي اذا رجعوا کله چې هغوی واپسې وکي هغوی رجوع وکي الیهم دوی لره لعلهم یحذرون تر څو پورې هغوی یحذرون هغوی وویریږي. دا د دې آیت شریف اوله معنا سوه. په دې تقدیر معنا داسې سوه ځینې مجاهدین جهاد ته لاړل، ځینې مجاهدین له نبي علیه الصلاة والسلام سره په مدینه کې پاته سول. د صحابه کرامو استاذ خو نبي علیه الصلاة والسلام و، صحابه و قرآن حدیث له نبي علیه الصلاة والسلام نه یادول. نو هغه صحابه چې جهاد ته تللي هغو جهاد وکړو او قرآن او حدیث هغه د جهاد په دور کې هلته دوی ته ونه رسېدو. او کوم صحابه چې نبي علیه الصلاة والسلام سره پاته شول دا که جهاد ته نه لاړل خو قرآن حدیث څنګه کو دا یې حاصل کو له نبي علیه الصلاة والسلام. کله چې مجاهدین دوی ته بیرته را واپس سي را وګرځېږي نو هغه به بیا دا کوم چې په کور پاته دي په کلي دا به بیا هغو ته وعظ و نصیحت وکړي، هغه به په هغو کې به د الله ویره راسي، له الله نه به ویریږي. دا یې اوله معنا سوه. فلولا نفر نو ولې نه راوځي من کل فرقة له هر لوی جماعت نه منهم د مؤمنانو نه طائفة یو وړکی جماعت لیتفقهوا تر څو پوهه حاصل کړي دغه پاته کسان فی الدین په دین کې ولینذروا او تر څو دوی وویروي قومهم خپل قوم دا مجاهدین اذا رجعوا کله چې دا مجاهدین رجوع وکړي واپسې وکړي الیهم دې پاته کسانو ته لعلهم تر څو پورې هغوی یحذرون هغوی وویریږي. فلولا نفر پس چرانه می برایت من کل فرقة از هر جماعت کلان منهم از مؤمنا طائفة یک جماعت خرد چرا یک جماعت خرد به جهاد نمیره لیتفقهوا تا فقاهت حاصل کنه امی جماعت بقیه که در قریه مانده فی الدین در دین ولینذروا و تا ایشان بترسانند قومهم امی قوم خود مجاهدین خود را اذا رجعوا وقتی که رجوع بکند الیهم بامی فقها لعلهم یحذرون تا آنان یحذرون بترسند تر څو هغوی وویریږي. دویمه معنا هغه د دې بالعکس کوي. د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې خو به نبی علیه الصلاة والسلام اکثر غزاګانو کې تو نو چې نبی علیه الصلاة والسلام سره کوم کسان لاړ سي هغوی به جهاد هم وکړي، قرآن به هم زده کړي، حدیث به هم زده کړي. ځکه صحابه و معلم خو نبی علیه الصلاة والسلام، صحابه و ته خو چې قرآن حدیث ښودل نبی علیه الصلاة والسلام ښودل. نو کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام سره لاړل هغو دوه کاره وکړو، جهاد هم وکړو، قرآن حدیث فقاهت په دین کې پوه هم حاصله کړه. دا کوم چې پاته شول دا دو یوم نه ده کړی. کله چې بیا مجاهدین بیرته را واپس سي هغه به دغو پاتو ته وعظ و تبلیغ وکړي. دا یو. او بل دا کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام سره لاړ سي دا خو داسې نه ده چې خالي جهاد یې وکړو، نبی اسلام قرآن و حدیث ورته بیان کړو. دی به هلته د نبی علیه الصلاة والسلام په معیت کې په مصاحبت پانډیوالي کې ډېر د نصرت آثار وویني. دی به هلته وویني چې نبی اسلام په کافرانو غلبه کوي، دی به وویني چې هلته د الله تعالی نصرت نازلیږي. چې بیرته راسي د خپلو خلکو ته به وایي چې اولکو موږ خو نبی اسلام سره لاړو، دا په رښتیا د الله تعالی پیغمبر ده، په فلاني کې داسې نصرت وسو، داسې مدد وسو، داسې معجزه و، داسې کیسه و، داسې کیسه و، دا به ورته بیان کړي. هغه پاته خلک به هم وویریږي له الله نه، هغه به هم صحیح طریقه باندې منقاد سي. دا دویمه معنا سو. نو په دې معنا کې چې کوم جهاد ته ووتل هغو فقاهت پوهه حاصله کړه، چې راغلل دا نورو ته بیا تبلیغ وکړو، بیان یې وکړو. فلولا نفر دا دویمه معنا کوو نو ولې نه راوځي له نبي علیه الصلاة والسلام سره من کل فرقة له هر لوی ټولګي نه منهم د دوی نه د مؤمنانو طائفة یو وړکی جماعت له نبي علیه الصلاة والسلام سره ولې نه راوځي لیتفقهوا تر څو دوی فقاهت حاصل کړي فی الدین په دین کې د نبی اسلام په معیت کې، ځکه هغه قرآن بیانوي، حدیث بیانوي، او دی به د نبی اسلام په معیت کې د نبی اسلام معجزات وویني، د هغه نور حرکات افعال سکنات به وویني، دوی ته به په دین کې پوهه پیدا شي. ولینذروا او تر څو بیا دغه مجاهدین چې د دوی فقاهت هم حاصل کو، دوی وویروي د خپل قوم
دا کوم صفات دی جهاد ته نه دي تللي. اذا رجعوا کله چې دا مجاهدین بیرته واپس وکړي الیهم دې پاته خلکو ته لعلهم کېدی چې دا پاته خلک یحذرون دا هم وویریږي دا وعظ و تبلیغ پې تاثیر وکړي. یہ معنی دو میشه میکنیم. فلولا نفر پس چرانه می برایت امرای نبی علیه الصلاة والسلام من کل فرقة از هر فرقه کلان منهم از مؤمنا طائفة یک طائفه خرد لیتفقهوا یا فقاهت حاصل کنه دانایی در دین حاصل کنه فی الدین پا دین کی ولینذروا تا بترساند امی مجاهدین که امرای نبی اسلام رفتن و فقها گردیدن تا یا بترساند قوم خود را اذا رجعوا امی قومی که در خانه ماندن وقتی که رجوع بکند امی مجاهدین الیهم به ایشان لعلهم شاید امی مردمی که باقی ماندن در خانه ها یحذرون یا هم بترسن به دعوت و تبلیغ مجاهدین فقها داس چل دا دو مناگانی سوی. لیتفقهوا دا باب دی تفعل دا تفقه یتفقه تفقها فهو متفقه مجرد سمع دا فقه یفقه فقاهة فهو فقيه یا کرمم راجی فقها یفقه فقاهة فهو فقيه جمع فقها فقها فی الدین دت پا دین کی پوها حاصل سو. تفقه دا باب دی تفعل سل پار دی تحصیل لکه تعلم علم حاصل اول تفقه فقه حاصل اول. لیتفقهوا ترسو دی فقاهت حاصل کی دی پوها حاصل کی پا دین کی. ولینذروا انذر ينذر انذار دا باب دی افعال دا فهو منذر والمفعول به منذر ویرول خو انذار مطلق ویرولو تنوائی انذار دا خبرولو توائی مع تخویف اعلام مع تخویف یو چاته خبرم ورکه او لخبرولو سره وم ویروي ویرم ورکه لکه مثال یو چاته وای سیواله که دا گاډه سم چلاوه ای متروانی رسم بکو اگه سم متروانی نمی کنی ګوره دا بیا ډیر بد اکسیډنټ به وکړي بیا به د کیسه ختمه سي دا خبر دیم کو ودیم ویرول خبرم کردی و ترسانین دی هم ودیم ویرول اعلام مع تخویف دیت انذار وای. ولینذروا ترسو دی ویروي دا خپل قوم خبری کی سره لویری اذا رجعوا کله چې رجوع کې دی خپل قوم ته کېدی چې دی یحذرون دی وویریږي. یا ایها الذین آمنوا ای هغه خلکو کومو چې ایمان راوړی قاتلوا الذین تاسې جګړه وکړئ له هغه کسانو سره یلونکم کوم چې تاسې ته قریب دي من الکفار دی کافرانو ولیجدو باید ومومي دا کافران فیکم پتاسو کی غلظه شدت غلظتون دا اسم دا مصدر دا لغلوزا یغلوزو غلظتن فهو غلیظ دا شدت توائی سختی توائی غلیظ دا سختی کون کئی سخت شدت کون کئی ولیجدو دا کافران باید عمومی پتاسو کی غلظتن سختی وعلمو پویشی ان اللہ یقینا اللہ تعالی مع المتقین دا لپرهیزګارانو سره دی. ای هغه کسانو ستاسې ایمان راوړی قاتلو تاسې جګړه وکړي. په دې کې دوه تفسیر دي. یو تفسیر حسن بصری کړی. حسن بصری ویلی وای دا آیت منسوخ ده وای ځکه دې مطلب دا ده چې ای مؤمنانو لاغه تاسو ته کوم کافران نږدې دي لاغو سره وجنګیږئ. مطلب دا ده که لرې ول بیا مه ورسره جنګیږئ. او نن سبا خو حکم عام ده که کافر درته نږدې وو او که لرې وو کوم چې مسلمانانو سره جګړې کوي ته به هغه سره جنګیږي. نن سبا خو هر چېرته کافر په مسلمان جګړه کوي ته به جګړه ورسره کوي. نو هغه وای دا حکم په اول کې وو له نږدې کافرانو سره جهاد فرض وو له لرو سره فرض نه وو وای بیا منسوخ شو. خو جمهور وای داسې نه ده. د دې مطلب دا نه ده چې له نږدې سره جنګېږه له لرو سره مه جنګېږه. دا خو هر څوک هم داسې کوي. دا الله تعالی موږ ته ارشاد کړی ده. اوس مثال یو طالب دا وایي زه سبق وایم نو موږ څه ورته وایو دا نږدې مدرسه کې سبق وایه کال ته مثال مصر ته پسې لاړ شه. هر څوک خپل بچي ته وایي چېرته سبق وایه په نږدې مدرسه کې سبق وایه. نږدې چې کار کېږي لرې ته څوک نه ځي کانه. دا نه مطلب چې لرې سبق نه ویل کېږي یا که نږدې سبق نه ولري به نه پسې ځې نه دا نږدې یې ووایه. نو جمهور وایي جهاد له کافرانو سره له ټولو سره فرض ده. کوم چې له تا سره جنګېږي له مسلمانانو سره جګړه کوي
له هغو سره جګړه فرض ده. که دا درته لرې وو که نږدې وو ته به ورسره جنګېږې. دلته الله ویلي دي خو ته له دې نږدې سره وجنګېږه. دا نږدې ختم که، لرې به بل چاته نږدې هغه به هغه ختم کړي. دا نه ده مطلب چې له لرې سره بیا مه جنګېږه. که دې دا نږدې پرېښو لرې کافر ته لاړې، دا دې هم جهاد ده، دا جهاد هم جهاد ده، خو هر څوک دې له خپل نږدې سره وجنګېږي چې اسانه یي. یا ایها الذین، ای هغه کسانو آمنو کوم چې ایمان راوړئ، قاتلوا الذین، تاسې جګړه وکړئ له هغه کسانو سره، یلونکم، کوم چې تاسې ته نږدې وي، یلونکم مضارع ده، لولا یلی ولین په معنا دی قربا یقربو قربتا، یلونکم یقربونکم، هغه کافران چې هغه تاسې ته قریب وي، من الکفار دی کافرانو، ولیجدو، او دا کافران باید خامخا ومومي، ای کافرا در شما باید بیابد، فیکم پتاسو که غلظه، غلظت شدت، کافران باید پتاسو که غلظت وویني، پتاسو که شدت وویني، کافران باید تاسو وپیژنئ چې تاسو له هغو سره سختی کوئ، هغه باید پتاسو کې احساس د نرمي ونه کړي چې ته هغه داسې سوچ وکړي چې ولا دا مسلمانان خو موږ ته ډېر تابعدار دي، منقاد دي، مړه پړه دي. واعلمو، ښه د دې مناسبت په دې کې دا الله چې وایي چې کافران باید پتاسو کې غلظت ومومي، دا داسې نه چې ته له حدودو تجاوز وکړې. کافر راونیسې ژوندی کافر تیل پیتوی کې اور ورته واچوې، یا کافر راونیسې کوفته کوفته یې کې، یا ژوندی کافر راونیسې په سپو باندې وخورې. داسې غلظت هم نه، له الله نه به یریږئ، څنګه چې د شریعت حکم یې همغسې غلظت به له کافرانو سره کوئ. داسې غلظت به نه کوي چې هغه په شریعت کې مشروعیت نه لري، هغه په شریعت کې جائز نه وي. کافر راواخلې اور ور واچوې، یا یې په جوش اوبو کې پوخ کې، یا د بجلي ګرنټونه ورکې په دې یې مړ کې، یا یې سپو ته واچوې، یا بل داسې چې هغه په شریعت کې جواز نه لري، کوم ته چې مثله وایي. مثله دې ته وایي چې یو څوک مړ کې او بیا دغه دا انساني شکل دا ور بدل کې. دا انسان خو که مسلمان که کافر وي دا خپل شرف لري، ولقد کرمنا بني آدم. نو له دې وجې نه وایي که کافر هم مړ شو هغه به خاورو کې پټوي چې دا سپي و ګیدړان و شغالان دا یې ونه خوري. نبی اسلام چې په بدر کې هغه اویا کافران مړه کړو، په هغې کې د غوا سرداران په یو کوهي کې خطا کړو، هلته یې واچول. نو داسې به هم نه کوي چې ته له حدودو نه تجاوز وکړې. واعلموا، پوه شئ ان الله مع المتقین، یقینا الله تعالی چې ده هغه له پرهیزګارانو سره ده، له متقیانو سره ده. کوم چې د کافرانو په جګړه کې تقوا کوي، پرهیزګاري کوي، له هغه شرعي حدودو نه تجاوز نه کوي، له داسې کسانو سره د الله تعالی معیت ده. الله معیت دا دوه قسمه ده. الله تعالی وایي چې الله تعالی له تاسو سره ده، لکه ان الله مع الصابرین، ان الله مع المتقین، یا الله تعالی له ټولو بندگانو سره ده. دا معیت دوه قسمه ده. یو معیت عامه ده، د الله تعالی معیت له بندگانو سره معیت عامه. د دې معیت دا مطلب چې الله په بندگانو علم لري، الله په بندگانو قدرت لري. دا معیت له ټولو بندگانو سره دی الله شته، الله په ټولو بندگانو علم هم لري، قدرت هم لري. او یو دغه معیت ده چې الله تعالی صرف له خپلو پرهیزګارانو صابرانو له دغو بندگانو سره ذکر کړي، دې ته معیت خاصه وایي. دا معیت د نصرت ده، دا معیت د توفیق ده. پوه شئ ان الله، یقینا الله تعالی چې د مع المتقین دا له پرهیزګارانو سره ده. په کوم معیت؟ په معیت خاصه چې هغه معیت النصر ده او معیت التوفیق ده. الله له پرهیزګارانو سره ده په اعتبار د نصرت، الله تعالی پرهیزګارانو سره ده په اعتبار د توفیق. دغه معیت بیا له ظالمانو له کافرانو سره نشته ده. کافرانو نصرت نه کوي، کافرانو ته مدد کومک نه ورسره کوي، او مؤمنانو سره نصرت هم کوي او د نیکو کارو توفیق هم ورکوي. تر همدې پورې بس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کې. که څه زیادت او نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړې، په حاضر مجلس باندې فضل او رحم وکړې. یا الله ګناهونه راته معاف کړې، حسنات هم قبول منظور کړې. بچیان لورګانې ټول راته نیکو کار د دین خادمان جوړ کړې. عزت و پردم خوندي وساتې. بیماران که حاضر مجلس کې که کورونو کې، الله دې ټولو ته صحت عافیت ورکړي. د حاجي صاحب یو زوی د دعا ورته وکړي، الله تعالی د صحت عافیت نصیب کړي، الله دې روغ جوړ کړي، الله تعالی دې
دې تکلیفونو اجر و ثواب ورکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير.